پروردګار پوښتنه وکړه ای ابلیسه پر تا څه وشول چې تا له سجده کوونکو سره ملګرتیا ونه کړه؟ هغه وویل زما دا کار نه دی چې زه دغه بشر ته سجده وکړم چې تا هغه د بویناکې خټې له وچکو دوړي څخه پیدا کړی دی. پروردګار وفرمایل ښه ده ته له دې ځایه وځه ځکه چې ته رټل شوی او اوس د جزا تر ورځې پورې پر تا لعنت دی. هغه عرض وکړ زما پروردګاره چې دا خبره ده نو ته ماته تر هغې ورځې پورې مهلت راکړه چې ټول انسانان دوهم ځل راپاڅول شي. الله وفرمایل ښه ده تا ته تر هغې ورځې پورې مهلت دی چې د هغې وخت مونږ ته معلوم دی. هغه وویل زما پروردګاره څنګه چې تا بې لارې کړم په همغه شان به اوس زه په ځمکه کې د دوی لپاره د غولونکو وسایلو په وړاندې کولو دوی ټول بې لارې کړم پرته ستا له هغو مخلصو بندګانو څخه چې تا هغوی له دوی نه خالص کړي وي.